سلامونه and welcome to the new class. لرم چې خبر د انګلیسي ژبې د ویډیوګانو په سلسله کې په دې ویډیو کې یو څه مهمه او ضروری جملې مستاسو لپاره راټول کړې دي. غواړم چې هغه در وړاندې کوم. تاسو هم د ویډیو تر پای سره پاتې شئ. چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. The first sentence: Who was that man? Who was that man? هغه سړی څوک و؟ Who was that man? هغه سړی څوک و؟ له یو چا څخه پوښتنه کوي چې پرون چې کوم سړی در سره روان و هغه څوک و؟ Who was that man? هغه سړی څوک و؟ Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? پرون چیرته وی؟ Where were you yesterday? پرون چیرته وی؟ Where معنی چیرته، were معنی وی، دا د past tense state حالت دی. You معنی ته، yesterday تیره ورځ، یعنی ته تیره ورځ پرون چیرته وی؟ Where is my phone? Where is my phone? زما ټلیفون چیرته دی؟ Where is my phone? زما ټلیفون چیرته دی؟ Where is your phone? Where is your phone? ستا ټلیفون چیرته دی؟ Where is your phone? ستا ټلیفون چیرته دی؟ I am so happy today. I am so happy today. زه نن ورځ ډیر خوشحال یم. I am so happy today. زه نن ورځ ډیر خوشحال یم. Can you tell me? Can you tell me? آیا ما ته ویلی شې؟ Can you tell me? آیا ما ته ویلی شې؟ د یوې پېښې په اړه یا د یوې موضوع په اړه له یو چا څخه معلومات غواړې او ته ورته وایې چې آیا ما ته ویلی شې د هغې موضوع په اړه. Can you tell me? Why are you so tired today? Why are you so tired today? ولې نن زیات ستړی یې؟ Why are you so tired today? ولې نن زیات ستړی یې؟ I don't want to speak. I don't want to speak. زه نه غواړم خبرې وکړم. I don't want to speak. زه نه غواړم چې خبرې وکړم. You are so strong. You are so strong. ته ډېر قوي یې. You are so strong. ته ډېر قوي یې. د انګلیسي ژبې مینوالو، دغه وې یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره راټولې کړې وې. کوشش وکړئ دغه جملې هم زده کړئ او په دغه جملو باندې نوره مهمې او ضروري جملې جوړې کړئ تر څو تمرین مو هم ورسره وشي او هم مو جملې زده شي. نو دغه ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. بیا چې ستاسو لپاره په یوه بله ویډیو کې حاضرېږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ and have a good time.